د شال ټلویزیون قدرمن اوریدونکو سلامونه. پام وکړئ د دې مهال لړنو خبرونو ته. طالبانو حکومت د رئیس الوزرا مولا محمد حسن اخوند په مشرۍ له پاکستان څخه د افغان کډوالو د ایستلو په تړاو بیړنۍ غونډه ترسره کړې ده. د باختر خبري اجانس راپور له مخې د غونډه کې د کابینې نور غړو ترڅنګ د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال مولا عبدالغني برادر اخوند، اداري مرستیال مولوي عبدالسلام حنفي او د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزیر مولوي عبدالکبیر ګډون کړی و. په غونډه کې له ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو سازمانونو څخه غوښتنه وشوه چې د دې انساني ناورین په مخنیوي او د افغان کډوالو په باعزته توګه راستنېدو کې خپل مسؤلیت ادا کړي. خبرپاڼه کې همداراز راغلي چې د کډوالو ستونزو ته د رسېدنې عالي کمیسیون ته دنده وسپارل شوه چې د تیر په څیر له خپلو ټولو موجوده امکاناتو څخه په ګټې اخیستنې راستنېدونکو افغان کډوالو ته لازمي اسانتیاوې برابرې کړي. په غونډه کې همداراز له پاکستان څخه غوښتل شوي چې د افغان کډوالو څخه د نرمۍ کار واخلي او په باعزته توګه یې راستانه کړي. امریکا غواړي له افغانستان او یمن سره ټولې بشري مرستې بندي کړي. رویټرز خبري اجانس د شپږو امریکایي چارواکو په حواله راپور ورکړی چې د امریکا حکومت په پام کې لري چې افغانستان او یمن ته د دې هیواد د پاتې نورو یا ټولو مرستو استول ودروي. یو شمېر موثقو امریکایي سرچینو رویټرز ته ویلي چې دا کمښت د هغه پراخ پلان یوه برخه ده چې روانه اونۍ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت او د امریکا د نړیوالې پراختیا ادارې یا USAID لخوا عملي شوی. رویټرز لیکلي چې په دې پریکړه کې د نړیوالو ادارو لکه د خوړو نړیوال پروګرام، د ملګرو ملتونو د نفوذ د وجهي صندوق او یو شمېر نورو غیر دولتي سازمانونو د مالي ملاتړ ځنډول شامل دي. سرچینې خبرداری ورکړې چې د مرستو بندول به په دواړو هیوادونو کې د پراخې لوږې، غیر قانوني کډوالۍ او د افراطیت د ودې لامل شي. امریکا او پاکستان په افغانستان کې د پاتې شویو نظامي تجهیزاتو په اړه خبرې کړې دي. د ډان ورځپاڼې د راپور له مخې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر اسحاق ډار سره ټلیفوني خبرې کړې دي. راپور کې راغلي چې دواړو چارواکو په افغانستان کې له ناټو او امریکایي ځواکونو د پاتې شویو پوځي وسلو او تجهیزاتو، سیمه ییز امنیت او اقتصادي همکاریو پر موضوع خبرې کړې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو په دغه هیواد کې د قانون او سوداګرۍ په برخه کې هم د امریکا د لیوالتیا څرګندونه کړې ده. راپور کې همداراز راغلي چې دواړو سیالانو هوکړه کړې چې د افغانستان د مسایلو په اړه به په شریکه هڅه وکړي او د اقتصادي همکاریو لپاره به یوه مناسبه لاره غوره کړي. راستنېدونکو افغان کډوالو ته د روغتیايي خدمتونو رسولو لپاره د همغږۍ غونډه شوې ده. عامې روغتیا وزارت وایي د ملګرو ملتونو له اړوندو روغتیايي ادارو سره له پاکستان راستنېدونکو افغان کډوالو ته د روغتیايي خدمتونو رسولو لپاره د همغږۍ غونډه کړې ده. په خبرپاڼه کې راغلي چې د همغږۍ دا ناسته د روغتیا نړیوال سازمان، یونیسیف، د کډوالو نړیوال سازمان او د نورو ادارو سره شوي چې موخه یې راستنېدونکو ته د روغتیايي خدماتو رسول دي. د خبرپاڼې له مخې په دې ناسته کې د ملګرو ملتونو اړوندو ادارو استازو ژمنه کړې چې کډوالو ته د لومړنیو روغتیايي خدماتو ترڅنګ د مور او ماشوم روغتیا او خدمتونو برخه کې به هم همکاري کوي. تورخم ښارګوټي کې بیرته راستنېدونکو افغانانو ته مخابراتي اسانتیاوې برابرې شوې. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت ویلي چې تورخم ښارګوټي کې بیرته راستنېدونکو افغانانو ته مخابراتي اسانتیاوې برابرې کړي دي. یاد وزارت ویلي چې تورخم کې 15 مخابراتي شبکو استازولۍ فعالې شوي چې د افغان کډوالو هرې کورنۍ ته 3 وړیا سیم کارټونه ورکول کیږي چې 1 GB انټرنیټ او 1000 وړیا دقیقې هم لري. خبرپاڼه کې راغلي دغه سیم کارټونه اوس مهال د مهاجرت په فورمو ثبت او راجستر کیږي او تر 4 میاشتو پورې به فعال وي، خو وروسته پیرودونکي اړ دي چې د اترا ادارې د طرز العمل له مخې ثبت کړي. پنجشیر کې محصلینو لپاره د 90 میلیون افغانیو په ارزښت د لیلیې ودانۍ جوړیږي. د لوړو زده کړو وزارت ویان خبر ورکړی چې د پنجشیر لوړو زده کړو مؤسسې د لیلیې ودانۍ جوړولو لپاره په روان مالي کال کې 90 میلیون افغانۍ منظور شوي دي. د یاد وزارت ویان حفیظ یولا هاشمي وایي چې دا لیلیه به د شاوخوا 1000 تنو محصلینو د اوسېدو ظرفیت ولري چې د دې مؤسسې زده کړیالانو ته به ډېرې اسانتیاوې رامنځته شي. ایران او امریکا په عمان کې په غیر مستقیم ډول په لوړه کچه مذاکرات ترسره کوي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچي د امریکا او ایران ترمنځ د مذاکراتو پیل تایید کړ او وایي چې ایران او امریکا د شنبې په ورځ په عمان کې په غیر مستقیم ډول په لوړه کچه مذاکرات ترسره کوي. نوموړي په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې دغه کتنه به په هماغه کچه چې یو فرصت دی، یو ازموینه هم وي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اسرائیل له لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو سره له کتنې وروسته اعلان وکړ چې متحده ایالات د ایران سره مستقیمې خبرې کوي. امریکا په وار وار له ایران څخه غوښتي چې اتومي وسلې جوړې نه کړي او باید له دوی سره مستقیمې خبرې وکړي. ایران بیا له مستقیمو خبرو ترسره کولو ډډه کړې او خپل په وسته یې د تیار سۍ امر کړی دی.
نادر یار احمدي ویلي ایران کې 2 میلیونه غیر قانوني کډوال اوسېږي. د ایران د کورنیو چارو وزارت سلاکار او د وګړو او بهرنیو کډوالو چارو مرکز رئیس په دغه هیواد کې د قانوني او غیر قانوني افغان کډوالو شمیر 6 میلیونه او 100,000 تنه اعلان کړ. هغه وویل چې له دې ډلې 2 میلیونه او 100,000 تنه قانوني، 2 میلیونه غیر قانوني او 2 میلیونه نور د سرشمیرنه شویو کسانو په ډله کې راځي. هغه ویلي چې تیر کال له ایران څخه له 1 میلیون څخه زیات غیر قانوني افغان کډوال ایستل شوي دي. نوموړي همداراز ویلي چې دا په داسې حال کې ده چې له نړیوالو بنسټونو څخه کومه مرسته نه ترلاسه کیږي او د ایران غوښتنه دا ده چې غیر قانوني افغان وګړي بیرته خپل هیواد ته ستانه شي. انګلستان کې په لومړي ځل یوې مېرمنې د پیوند شوي رحم څخه ماشوم وزېږاوه. د ګارډین ورځپاڼې د راپور له مخې بریتانوي مېرمنې ګریس ډیویډسن د خپلې خور له رحم پیوندولو وروسته د ایمي ایزایبل په نوم لور وزېږوله. جراحانو دا یو حیرانوونکی طبي پرمختګ بللی دی. د راپورونو له مخې کله چې ګریس ډیویډسن ځوانه وه، روغتیا پالانو معلومه کړه چې هغه په یوه نادره حالت کې له رحم پرته نړۍ ته راغلې ده. ډاکټرانو ویلي چې دغې 34 کلنې مېرمنې په 2023 کال کې له 8 ساعته جراحي عملیاتو وروسته د خپلې خور رحم ترلاسه کړ. په لومړي ځل هلمند کې د میرویس نیکه په نوم د کرکټ 3 ورځنۍ سیالۍ پیل شوې. د افغانستان کرکټ بورډ ویلي چې د لومړي ځل لپاره د افغانستان کورني کرکټ پرمختګ څانګې له لوري په هلمند ولایت کې د زونونو په کچه د میرویس نیکه 3 ورځنۍ کرکټ سیالۍ پیل شوې. د معلوماتو له مخې په دې سیالیو کې 15 لوبډلو ونډه اخیستې چې نن سه شنبه د هلمند او کندهار په ګډ کوربتوب پیل شوې او د غویي میاشتې تر 9 به دوام وکړي. ټلویزیون قدرمن لیدونکو دا د دې مهال لړ او مهم خبرونه تر بیا ښه وخت.